د افغانستان دفاع وزارت وایی په تازه نښتو کې 258 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې د نښتو او افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته عادلانه مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وزارت ویان فواد امان د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په تیرو یوه شپه او ورځ کې 258 طالبان وژل شوي او 142 نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتې په ننګرهار، پکتیکا، لوګر، غزني، میدان وردګ، هرات، جوزجان او هلمند ولایتونو کې شوي دي. ښاغلي فواد امان زیاته کړه چې په دغو نښتو کې د طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي او دغه راز د افغانستان ملي اردو ځواکونو 14 کړۍ ماینونه چې د خلکو د تګ راتګ په لارو باندې ښخ شوي و شنډ کړي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلی. بل خوا په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړې کچې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له طالبانو غوښتي چې د تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې خبرو ته بیرته ستانه شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.